السلام علیکم ګران مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. اول تاسو دا ورکوټ شاندې کلیپ وګورئ، بیا زه تاسو سره خبره کوم. کوته کې نشته نشته نه پاکستان کې پاتې شو. دوستانو تاسو چې دینو دا ورکوټ شاندې کلیپ صحیح کړو. الیشا 007 او د هغې مور سونیا شاه دی چې دینو سعودي ته تللی دی، ریاض کې دا چې کوم شو د ریاض کې شوی دی. نو دا کس چې کوم ورسره ولاړو سونیا شاه سره د ده تاسو خبرې واورېدلې. سونیا شاه نه یو ډیمانډ کړی دی ستا هغه کوتکۍ چېرته کې دی. نو هغې ورته څه جواب ورکړو. سونیا شاه ورته دا خبره وکړه چې هغه زما کوتکۍ چې دی نو هغه په پاکستان کې د اوچا سره پاتې دی، ولې چې د اوچا چې دی نو چټني پیټه کوي او کور کې د هغه ضرورت دی. نو ښه خبره کړې ده. نو بل چې دی نو هماغه هلک دی ورته وایي چې دی نو زه به درله سپیشل کوتکۍ راوړم، ما سره کوتکۍ شته. نو بیا تاسو چې دی نو دویم کلیپ هم صحیح کو. الیشا په سټیج باندې راځي. نو دوستانو دا خبره ده په سعودي کې چې دی نو د سونیا شاه او د الیشا فین فالوور شته دی. دا خبره منمه، ولې چې دی نو فین فالوور نه وی نو دا دې کسانو به نه وی راغوستی. نو راغوستې ده. نو هغې ورته هلته کې هم دا خبره کړې ده چې دی نو ستاسو سره کوتکۍ نشته. خیر دا چې دی نو یو ګپ ټپ و. او بل چې دی نو خبره داسې ده چې د یو انسان چې دی نو فین فالوور نو خامخا یې راغواړي، نو مینه محبت ورسره لري. نو سونیا شاه او الیشا تللي دي، نو هلته کې راغوستي دي، نو څه کتلي دي او خلکو پې چې دی نو څنګه پیسې شیندلي دي هغه به هم تاسو کتلي وي. نو دوستانو بله ویډیو چې کومه ده هغه به هم زه تاسو سره شیر کوم چې څنګه خلک چې دی نو دی سره مینه محبت لري، پیسې به شیندي. نو دا نوی اپډیټ و ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوی ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.